څنګه سر تاسو دوباره ډیټا کلیکټ کې چې تاسو 20 برابر وای د ځان ولا ورکې کنه ډیټا کلیکټ ته لاړای کنه مثال کے طور پر دا فایل هم کراو کو ایچ حمید او F2 بیک سایت فایلونه هم نه ډیلیټ کړی نه فایلونه سره موږ نه و دې کې یو فایل له ګورې چې شته کنه CK1 دا مې ډیلیټ کوه ها نور ته مو وای چې راشي دا نه ډیلیټ کړي ډېر قیمتي فایل دا تاسو دغه چې کړو دا ټوپو دا ټوپو ها مانه ساری نور چې راشي وای ورته وای دا CK1 مې ډیلیټ کوه ها دا تاسو ډیټا کلیکټ ته لاړئ مثال کے طور پر دلته دا CK1 هم کولاو کو دلته اکوپاید هم ورکو بیک سایډ چې تاسو ورکوئ تاسو څه کوئ بیا معیار کوئ که نه بالکل بیا معیار کوئ بالکل کوئ که نه پرېږدم وروستو کوو مخکې کوو د دې لپاره درته یو لنډ چل ښیم دلته کوارډینیټ موډ ته راشئ اکوپاید پوینټ کې مثال کے طور پر تاسو 1000 2000 دا هم ولا ورکړل 500 که نه د دې نه پس تاسو لاړ شئ اوس پرزم کېده چې کوم ځای کې تاسو ریډینګ اخیستل غواړئ هلته پرزم کېده مثال کے طور پر تاسو چار ځای کې پرزم کېده دغه ځای ځان سره بیا نوټ کړئ صحیح شوه د تاسو له صدر کې 1004.356 او 1998.572 دا کوارډینیټس څنګه دي غلط دي غلط دي صفحتين من 2000 صحیح شو دا کوارډینیټ څه واغستل دا به ځان سره نوټ صحیح شو ځان سره نوټ کړل 995.628 یا 68 او 2001.416 صبر صحیح شو راځه دا ځان سره نوټ 995.696 او 2001.374 صحیح شو دا د نوټ ځان سره د نه پس منیو ډیټا کلیکټ ته دا لکه کاپي ماپي کې ځان سره دا ځان سره نوټ کې کنه دا ځای هم ځان سره نوټ کې راشه بیک سایډ ته بیک سایډ کې 20 کې ورکوله بس نه راځو موږ ورکو ډایرکټ دلته څه شو 995.268 کله شانسو او ایسټرنګ کې بوله ایسټرنګ ورکی 900 ها دغه طریقه دا اوس بیا چې کله ټوپوګرافي شروع کې په دغه ځای باندې خلک اول مېر منو کو بیا غدي کې ورکو وسانه به درته دا یو آسان طریقه ده بیا به تاسو هغه دومره مخکې کو دومره وروسته لکه بیک سایډ کې لاول دی پون مېر منو کو بیا غدي کې ورکو هغه به آسانه به صحیح